داسې یو صحنې ته منتظر یې چې پلار مو په فیلډ کې لوبساري کوي په ملي کچه باندې به البته ووایم او تاسو ته بچونه کوئ انشاءالله یو ورځ به راځي. کلب لیول کې خو اوس مې وکړو 15 میچو کې یو شي ګټل. واو 15 میچونو کې یو ویشت له دې ښه پرفارم فکر نه کوم که نور شي ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ستړي مه شئ، د کی پی ایل میله روانه ده او که ووایو د کی پی ایل سیالیو تر ټولو کم عمره او ځوان لوبغاړی رحمت الله خروټی مو در څنګ ولاړ دی. د ده سره به د په کرکټ او د په ژوند لږ ډېر وغږېږو چې تاسو هم ستړي به شئ. خیر اوس ډېره زیاته مننه. مخکې دې ویل چې خروټی چې دی کم عمره دی، زه به ترې لومړۍ پوښتنه همدا کوم چې سړی څو کلن دی؟ عمر خو مې همدا 14 شاوخوا دی. 14 شاوخوا. فکس شاوخوا دی. فکس شاوخوا. فکس 14 دی. فکس 14. او فکس 14 دی. ښه، او کرکټ دې څومره کاله کې شروع کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کرکټ کو خو مې 3 نیم کاله وشول چې کرکټ کوم دلته کابل کې. زه به پوښتنه کوم کوم لیول کرکټ دې تر اوسه پورې کړی، کوم لیول دې کړی دی؟ لیول خو مې کی پی ایل 13 کال وکړو او انډر 16 ډیویژن هم پورې کړی دي. سی بي انډر 16 ډیویژن. کلب لیول کې خو اوس مې وکړو 15 میچو کې یو شي ګټل. واو 15 میچونو کې یو ویشت له دې ښه پرفارم فکر نه کوم که نور شي ماشاءالله. څومره خوشحاله یې دغه په کی پی ایل کې بند امیر لوبډلې حصه یې سینیر لوبغاړي فرمان او د در څنګ نور ښه لوبغاړي هم در سره شته دي، دوی څخه نوي څه زده کوئ، څومره ورته خوشبین یې؟ واقعا ډېر زیات خوشحاله یم چې دې سره ناست یم، یو څه زده کېږي، دې ماحول کې ډېر څه زده کېږي چې باندې مې واټر میډلشپ کومه ډېر څه زده کېږي همداسې. کله چې ژورنالیستان دوه شي او میلمه یو وي نو بیا ترې لاره غلط کېږي، ځکه یو پوښتنه هغې طرف نه کېږي او زه کومه. تکړه ده انشاءالله. خروټی به راته دا وایي چې خپله په کومو برخو کې ډېر راحته یي، الراونډر یې که نه یوازې بالینګ؟ الراونډر خو یم اوس فلحال ډېر فوکس مې بالینګ ته دی. سړی ځوان دی ځکه دې پوښتنې ډېرې کوم، ما ته معلومات هم نشته چې کومه برخه کې لوبېږي. وزیري صاحب یې ښه پوره پېژني، ما سره لومړی ځل دی مخ کېږي، نو ځکه ترې نه زه دا پوښتنې داسې عادي پوښتنې کوم. ما مخکې نه دی کتلی، لومړی ځل یې ګورم، همداسې وایي که نه؟ مخکې مې کتلی، زه دی مخکې مې کتلی؟ تا چېرته مې کتلی دی؟ دا کاپیسا د استډیو بالکل 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 هلته یو ټورنمنټ و او هلته موږ تللي یو. بالکل صحیح شو. زه به ترې پوښتنه وکړم نړیوال کرکټ کې د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ چا نه ډېر متاثر یې فالو کوې څوک؟ نړیوال کرکټ خو مې خوښې لوبغاړی ریتن ده ټیسټ میچ او یقین چې بهترین آف سپینر ده، زه هم آف سپینر یم. زه مثال چې زه فینګر آف سپینر یم، هغه خالي آف سپین کوي، نو خوښې لوبغاړی هم هغه ده. ډېر ښه. او وزیري صاحب خروټی صاحب کوم وخت ښه بال کولی شي؟ اټیکینګ کې، میډل کې او که آخر کې؟ اټیک کې نوي بال باندې نوی بال. که چېرته په آخره کې یو میچ دی او پاکستان سره دی، زموږ سره جوړ نه دی او نه ورسره موږ جوړ یو، 10 رنزه ورکې پاتې دي، کولی شي بچې کړي؟ بیا نصیب شاه درته ولاړ انشاءالله. نصیب شاه نه بچ کړي؟ انشاءالله. نصیب شاه نه دي رنزونه بچ کړل، نو بیا یو نه هېرېدونکی اتلي. ووایم چې رحمت الله خروټی انشاءالله د افغانستان یو ډېره غټ ټیم ده، د کرکټ مچ مې لیدلی دی، ځوان استعداد دی. او یو یادونه باید وکړو چې دی د افغانستان ملي لوبڅار محمود خروټي زوی هم دی. واورېدله سړی چې دی د افغانستان د نیشنل امپایر څوک چې لوبڅارنه کوي، فیصلې کوي، د هغه زوی دی. دی که چېرته وکټ واخلي او مثلا که ستونزه یم نو ډېره به زه به یو پوښتنه کوم ډېر صاحب، هغه ډېر ځوانان تکي ځوانان پوښتنه یې وکړي، هغوی وایي چې فرض کړه په لومړیو کې چې کرکټ کوه او کور نه سپورټ نه و یا دا نو دوی پلاره خبره په فیلډ کې ده، څومره مهمه ده او څومره هغه پلس پوینټ ده تاسې کور تشویق ستا نشته دغې په رابطه کې که مینهوالو ته؟ کور تشویق خو مې ډېر زیات ده، پلار مې ډېر زیات سپورټ کوي، واقعا چې بیخي زیات مې سپورټ کوي پلار. پلس پوینټ څومره د خوشحالۍ اظهار کوي چې داسې خوشحالۍ او سخت خو ډېر زیات ده، ځکه چې پلار مې امپایر یې، هغه خپل لیول کې پاتې شوی دی، کرکټ ډېر زیات کړی ده، همدا شی. او خروټی به د سږ کال کې پی ایل په کومو لوبغاړو کې راځي؟ ټاپ کې به راځي، دوم نمبر کې به راځي، درېیمه درجه کوم لوبغاړو کې به راځي؟ انشاءالله اوس پورې خو چانس نه راکړي چې کوم میچ کې چانس راکړي چې ځي. تر اوسه له ټیم برخه نه یې ګرځېدلي په میچونو کې چې کله میچ وکړي؟ دا هم درېیم میچ دی انشاءالله. وروستۍ پوښتنه به زه وکړم، داسې یو صحنې ته منتظر یې چې پلار مو په فیلډ کې لوبڅاري کوي، په ملي کچه باندې به البته ووایم او تاسو ته بچونه کوئ؟ انشاءالله یو ورځ به راځي. لکه محمد نبي ساحل ته بچونه کوله او حسن ساحل ته پوهنه، همغسې یو ځانګړې شیبه او هغه به یې تاسې لپاره هم وي.
ان شاء الله. او موږ هم دعا کوو الله تعالی در باندې وویني. نو وزیر صاحب کیسې داسې دي چې وایي که نه چې خبرې ډېرې دي خو سر یو او وخت هم کم دی. وخت هم کم دی. میچ هم شروع کېدونکی دی. د هم میچ شروع کېږي په IB کرکټ سټیډیم کې د KPL د نن ورځې د هم میچ. سړي سره خبرې ډېرې زیاتې دي، کیسې ډېرې زیاتې دي، باید ورسره وکړو. خو انشاءالله که وخت بل ځل به سره کینو، د ده پر ژوند، د ده په کرکټ او د ده دغه سفر به ټول راخلو په خیر. وزیر صاحب نو دستي خروډي صاحب د بخیر چارې نه چې موږ وخت راکړ Yes. او دوی به ورم اپ کې ډېره مننه خروډي صاحب. انشاءالله